د دې هېواد د آینده سازان شته نو. السلام علیکم. استاد محترم جوړ په خیر. صاحب ښه دی؟ په خیر. صحت ښه دی؟ خیر و خیریت دی؟ په خیر یاست؟ ستړي مه سئ. دا دی دوستانو دغه رقم پوهېږي. څوم صنف دی دا؟ دا دویم صنف. دوهم صنف دی؟ اول نمره هم څوک دی؟ اول نمره دا دی ابراهیم. تا اول نمره؟ نن دې د څه درس ویلی دی؟ د پښتو درس مو اوس یې موږ ته ویلی سې؟ تېره وخت کتاب دې کومه دی؟ دا دی دوستانو. ستا نوم څه دی؟ ابراهیم. دا ابراهیم جان نومیږي دوستانو. دی دوم صنف دی. دی به داسې اوس دا دی کتاب راته وایي. اتڼ د افغانانو ملي دود دی. زموږ خلک د خپلو ملي ورځو په لمانځو کې اتڼونه کوي. آفرین آفرین. ښه ابراهیم جانه یو پوښتنه درڅخه وکړمه چې ستر سې غواړي چې څه سې؟ چې ډاکټر شو. ولې ډاکټر؟ چې د خلکو ژوند وژغورو. چې د خلکو ژوند وژغورې. ښه بل څوک غواړي چې ډاکټر شي؟ هر څوک چې غواړي چې ډاکټر شي ګوته دې پورته کړي. سمه ګوته پورته کړي هر څوک چې ډاکټر شي. ښه څوک غواړي چې انجینر شي؟ انجینر. دوستانو تاسو ورته وګورئ د علم زده کړې سره زموږ مینه وګورئ. تر شمال اسمان لاندې دا دی تر دغه یوې درختې لاندې دوه صنفه. هغه څوم صنف دی استاد محترم؟ اول صنف. لکه چې استاد نن نه دی راغلی. دا اول صنف دی. دا هم دوم صنف دی. څوک غواړي چې پیلټ شي چې طیاره راوالوځي بیا؟ ستا نوم څه دی؟ زین الله دی نوم دی. او بیا چې دلته راسي طیاره په هوا باندې رالبوتي بیا به خلک څه شي وایي؟ وایي دا د چا طیاره ده؟ وایي د چا طیاره ده؟ وایي دا د زین الله طیاره ده. هغه د زین الله طیاره راله. څوک غواړي چې معلم سي؟ ولې غواړي چې معلم سي زوی؟ چې سبق ورته وایي؟ وایي چې نور ته سبق ووایم په دې خاطر باندې غواړم چې معلم سمه. ښه نو دوستانو په دغه نه امکاناتو باندې تاسو ورته وګورئ. پرشون هم نه لري. هغه هم پر ټوله پر خاورو باندې ناست دي. دوستانو تاسو ورته وګورئ ټوله ماشومان دلته پر خاورو باندې ناست دي. دا د علم زده کړې سره زموږ مینه او د علم زده کړې ته ارزښت ورکول او د دوی ایلې ته وګوره. ته ورته وګوره دوستانو چې څوک غواړي تاسې خپله وګورئ. څوک غواړي چې ډاکټر سي؟ څوک غواړي چې انجینر سي؟ ښه څوک غواړي چې پایلټ سي؟ دا دي دوستان ورته وګورئ. راویې دغه ځلان صاحب راو. موږ به هم دا د کرتاسیه ورته ورکړو دوستانو. دا ځوانان به تشویق کړو. د هېواد انتسازان به تشویق کړو. د سړک پر غاړه باندې دوستانو دا د موټرانو شور خو نو اورئ. عمومي سړک دی. دا نو وپرزي کرښې ته نږدې علاقه ده. دا څه نومېږي دا کلی؟ میداني کلی. دا دی دا څه شي دی؟ دوه دانې پکښې دي؟ په ټولو کې دوه دانې دي زوی؟ را زلان صاحب او بشردود صاحب دواړه او نیکزاد صاحب هغه ځوانان دي چې د خوست دته باید دوې دانې ورکړو چې د خوست دپاره ډېر څه کړي دي. د خوست د ځوانانو دپاره زلان صاحب پر خپل موټر باندې ډېر یو عجبه لیکنه کړې ده. څه دې لیکلي دي؟ غواړئ د فکري رغښت لپاره مطالعه وکړئ موږ ودروئ وړیا کتاب ترلاسه کړئ. ښه ته ودرې چې غږ دې لاړ شي. که غواړئ د فکري رغښت لپاره کتاب واخلئ موږ ودروئ وړیا کتاب ترلاسه کړئ. دا هغه ځوان دي دوستان تاسو بیا ماکسونه لیدلي چې خپل د موټر پر شا باندې نوشته کړي دي. د فکري رغښت لپاره موږ ودروئ او وړیا کتاب واخلئ او په ډېرو شفاخانو په ډېرو تمځایونو کې دغه جوړ کړي دي. ښه
کوچنۍ کتابخانې یې جوړې کړي دي چې اوس خو به نو واده درس به ډېر وایاست نه اوس خو به واده کوئ چې درس به ډېر وایاست تا ته مې در نه کړه څوک واده کوي چې ډېر سبق وایي ګوته پورته کوي چې هر څوک زما سره واده کوي چې ډېر سبق وایي هغه دې ګوته پورته کوي دی دوستانو ګورئ دا دی واده یې وکړله چې بله پلا چې موږ راځو دوی به بیخي ډېر سبق ویلی استاده څو په دې مکتب کې استاده څو سیم په دې 6 سیم په دې راکړه پیسې موږ به زه به د پرشو دپاره استاده پیسې درکړم صحیح شو راکړه ژر شو زه به د پرشو دپاره پیسې درکړم تاسې به پرشونه ورته واخلئ سمه ده صحیح شو دا 6 سیم په دې د 8 پرشو پیسې ما تا ته درکړلې صحیح شو سمه ده او بس سبا به ته دغه رقم پلاستیکي پرشونه به ورته اخلې انشاءالله 6 سیمپو ته بیا ورته اخلې صحیح شو راځئ دوستانو یو سیمپو وغواړئ دا عمومي سړک دی دوستان تاسو ورته وګورئ دا عمومي سړک دی